د الیشنګ ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د 115 میلیونو افغانیو په لګښت د اتو غنیزو پروژو چارې پیل شوې. دغه پروژې د حکومت په ملاتړ د یو شمېر مرستندوی ادارو له لوري پیل شوې چې ډیری د خوراک نړیوال سازمان یا WFP له لوري تمویلېږي. په دغه پروژو کې د میاسب سربند، جمشید آباد کانال پاکي، د شمرام سربند، د شربت خیلو سربند او استنادي دیوال، د شمخیلو د کانال استنادي دیوال، د میل سړک استنادي دیوال او د وطن ګټو استنادي دیوال پروژه شامل ده. چارواکي وایي په دغه پروژه کې زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې او په بشپړېدو سره به 48,000 جریبه ځمکه خړوبه او زرګونو د هستوګنې کورونه او کرنیز ځمکې به د سیلاب له خطر وژغورل شي. په الیشنګ ولسوالۍ کې د 115 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې چې 8 پروژې دي ټولې چې استنادي دیوالونه په دې کې دي او سربندونه دي او کانالونه دي او همدغسې تقریبا چې 48,000 جریبه ځمکه د دغه سربندونو نه او کانالونو نه به خړوبېږي او په زرګونو کارګر پکې مصروف دي. په همدې حال کې دغه پروژو د پلي کوونکو ادارو مسؤل انجینران دغه پروژې خورا مهمې او اغیزمنې بولي او لسته یې د باکیفیته جوړېدو ډاډ ورکوي. 18 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې په ټول لغمان کې تقریبا 70 پروژې تقریبا زیر کار دي او کار لاندې روانې دي او همدغسې په زرګونو کارګر پکې مصروف دي. د WFP د پروژو د عملي کوونکي ABM شرکت مسؤلین بیا وایي په دغه پروژو کې نه یوازې نارینه په کار بوخت شوي بلکې یو شمېر بېوزلو میرمنو ته هم دغه پروژو له طریقه هغه اندازه پیسې ورکول کیږي کوم چې په کار بوختو نارینه‌و ته ورکول کیږي. دلته په کار بوخت خلک بیا خوښ دي چې د کار په لټه په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته له تګ راګرځول شوي او په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده. نو معمش او کار چالانه وی روانه دیگه خدا خیلی ایران پاکستان نمیریم دیگه خوب کار میکنیم اقتصاد ما مردم کدومی کار بار ما مردم جوره خود وطن ما کار بار ما مردم پیدا شده. الحمدلله بسیار جوانا که از راه قاچاق میرفتن د بحره هم غرق میشدن و دوم دیگه حتی د دان حیوانات هم میبودن. د لغمان ولایتي چارواکي بیا وایي نه یوازې په الیشنګ ولسوالۍ بلکې د دې ولایت په پاتې نورو ولسوالیو او مرکز کې هم د 18 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د شپېتو ټولګټو پروژو چارې روانې دي چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. دغه پروژه چې ده د شمران بند په نوم باندې یادېږي دغه تقریبا 8,000 جریبه ځمکه خړوبوي او په دې کې بل ډیره حیاتي پروژه د خاطر چې دغه پل په دې وروستیو وختونو کې ډیر د تخریب سره مخامخ شوی د پل لپاره ډیره حیاتي پروژه ده. په دې کار کې 200 نفر کار کوي چې 60 تنه زنانه دي او باقي 180 نفر نارینه دي. میرمنې ته چې دي هغه میرمنې دي چې هغه بیوه یا کونډې دي هغوی ته په خپل کورونو کې هلته اوسېږي او هغوی لپاره د کار زمینه برابره ده او مرستې ورسره کوي. که څه هم د الیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکي د پیل شوو پروژو د چارو خوښ دي خو بسندوی یې نه بولي او له حکومته د ورته نورو رغنیزه پروژو د پیل کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په تیر کې نامنۍ او جنګ جګړو له کبله په دې ولسوالۍ کې د پام وړ رغنیزه پروژې نه دي پلي شوي او دلته د لا ډېرو پروژو د پلي کېدو اړتیا لیدل کېږي. سباون ساحل، وحدت نیوز، د لغمان الیشنګ ولسوالۍ.